صلات تسبیح چې دی عزیزانو دا ډېر د ثوابو ډک لمونځ دی، د ثوابو ډک. حضرت اکرمه فرمایي وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، دی وایي چې پیغمبر علیه السلام زما بابا عبدالله ابن عباس ته چې شوی جاغه شی مه وای سیده تا ته وای شی مه وای کله مشهور نو عبدالله چې دی هغه د حضرت عباس زوی دی. حضرت عباس د پیغمبر علیه السلام اکا دی. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي وای ای عباس یا عباس یا عماو زما اکا زه وتا ته یو عطیه درکم، یو شی درکم، زه وتا ته یو خاص شی درکم او بیا ورته وایي چې زه تا ته یو لس خبرې در وښیم د لسو خبرو مالک دې کم که یا الو یا رسول الله و بالکل بالکل ولې نه د الله رسول ته وفرمایه زه تا ته څو خبرې در ښیم که دا خبرې تا خپلې کړې الله رب العزت په څه وکړي وایي ذلک غفر الله لك ذنبک اوله واخره. لس خبرې الله و تا ته در کوي. اولنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت ستا ګناه معافوي. اولنۍ ګناه وي اخرنۍ ګناه وي، یعنې د پرون ګناه د نن ګناه د سبا ګناه وقدیمه وحدیثه پخوانی ګناه او نوی ګناه وخطأه وعمده په خطا کې درڅه سوې ده ګناه او په قصد درڅه سوې ده وصغیره وکبیره کشنی ګناه ده لویه ګناه ده وسره وعلانیته په پټه دې کړې ده په ښکاره دې کړې ده 10 خصال دغه لس خبرې سولې. نو د الله رسول فرمایي زه تا ته یو لمونځ در ښیم ته راولاړ سه دغه لمونځ وکړه په دغه لمانځه کې الله رب العزت و تا ته دا تورې در کوي ستا اولنۍ ګناه ستا اخرنۍ ګناه ستا نوې ګناه ستا زړې ګناه ستا په کسته ګناه ستا خطا ګناه ستا په ښکاره ګناه ستا په پټه ګناه لس خبرې دي الله رب العزت و تا ته در معافوي خالص په 4 رکعات لمانځه باندې خالص په 4 رکعات لمانځه باندې هغه کوم لمونځ دی هغه صلات تسبیح چې دی هغه بلل کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای راولاړ سه کوشش وکړه چې هر ورځ دغه لمونځ چې دی هغه کوه، که هر ورځ نه په هفته کې کوه، که هفته نه په میاشت کې کوه، که په میاشت کې نه په کال کې کوه، که په کال کې نه په عمر کې یو ورځ د لمونځ خامخا وکړه. په عمر کې د لمونځ یو ورځ خامخا وکړي. هغه کوم لمونځ دی؟ هغه دا لمونځ دی چې ته راولاړ سه د الله رسول فرمایي صلات تسبیح د 4 رکعات نفلي لمانځه نیت وکړه. بس دا ووایه 4 رکعات لمونځ کوم صلات تسبیح الله اکبر و دې کړل. و د الله رسول فرمایي ته راولاړ سه په هر رکعات کې 15 واره دا تورې وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. په بل حدیث کې راځي ولا حول ولا قوه الا بالله. دا مرسل وای پروا نه لري. په هر رکعت کې 15 واره دغه توري ووایه. په 4 رکعاتو کې 300 جوړیږي. د الله رسول فرمایي چې ستاسو څه ګناوي دي اول دي اخر دي پخوانی دي او ورستنی دي ښکارت دي پټ دي په خطا دي په قصد دي دا ټول ګناوي لوی دي کښنی الله رب العزت وتا ته در معافي. 4 رکعات نیت وتړي چې نیت وتړي لاسونه پر نامه ونس سبحانك اللهم ویل کیږي سبحانك اللهم دی ویل دوی طریقې دي هیڅ فرق نه لري په اول رکعت کې شتا سبحانك اللهم ویل وس الحمدلله وای نور ولاړ سه 15 واره دا توري وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. څنګه به وای په خله شماره ما دا ګوت دا شونه صدا ګوت تکشه کاجا بیا ګوت تکشه کاجا بیا ګوت تکشه کاجا دا رقم 15 پرسي دا 15 ولې اوس د رکوع سمخ کې تا الحمدلله ویلا قل هو الله دې مثلا ویلا اوس رکوع لا نه تللی چې رکوع لري بیا الله سوار وای څنګه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا څو سلو دا 15 سلو
لس بیا په رکوع کې ووایا سبحان ربي العظیم مخکې که بعد کې پروا نه لري دا یې 15 بیا چې د رکوع سره پورته سولې سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد ووایي اوس بیا لس واره دغه کلمې ووایه دا یې 15 بیا ولاړ سه سجدې لره په سجده کې بیا لس واره دا کلمې ووایه دا یې 50 بیا چې د سجدې سره پورته سولې کښېنه بیا لس واره دا کلمې ووایه دا یې 15 بیا چې کله سجدې له ولاړې په دویمه سجده کې بیا لس واره دا کلمې ووایه دا یې څو دا 15 او څلور واره 15 سره یو ځای که څو جوړیږي 300 جوړیږي بل طریقه بیا دا ده چې د سبحانك اللهم ما بعد یې مه وایه چې کله تا الحمدلله و قرت وایي رکوع له رځې 15 وارې ووایه صحیح سلو بیا په رکوع کې بیا آلته چې کله ته پر دویمه سجده راپورته کېږې مثلا که تا په اول سر کې نه یې ویلې د سبحانك اللهم وروسته ته چې کله د دویمې سجدې سره راپورته کېږې ولاړېږه مه پر اول رکعت باندې کښېنه لس واره دغه تورې ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا دې وویل هېڅ پروا نه لري که په اول سر کې ووایه که په آخر کې ووایه هېڅ مشکل نشته بیا که چیرې دا شپېته شوه ستاسو مثلا په اول رکعت کې هیر سولو چې هیر سولو په رکوع کې ووایه صحیح سو په رکوع کې ستاسو هیر سو په سجده کې ووایه په سجده کې ستاسو هیر سو په اول سجده کې ووایه هېڅ پروا نه لري هېڅ مشکل نشته هېڅ پریشانی نشته بیا که چیرې دا شپېته سوله پر تا سجده سهوه چې د هغه واوښتله په سجده سهوه کې خو نو بیا چیش نشته بیا دغه تورې چې دغه نه ویل کېږي ولې څه 300 پرسولو که چیرې ستاسو هلته په لمانځه کې مخته پاته سوي وو بیا سجده سهوه پر تا راله اوس په یاده او په پلانۍ رکوع یا سجده یا ولاړه کې یا ناسته کې ما هغه کلمې نه وویلې بیا په سجده سهوه کې هم ویلی سي دا خبره مې سر خلاص سولو دا کوم لمونځ سولو دا صلات تسبیح بلل کېږي اوس په دې کې خبره دا ده عزیزانو چې اوله خبره دا ده په جومات سره یې مه کوئ په جومات سره مه کوئ یوازې کوئ په جومات پسې به ته چیرې ګرځې ته به چیرې ګرځې ته په جومات باندې وکې خامخا خلک پیدا کوې او بیا بله خبره دا ده محمد رسول الله مبارک ښوولي دی هغه په جومات نه دي ښوولي که بعضې بزرګان بعضې علما یې کوي لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک ښوولي نه دي صحیح سلو بیا بله خبره دا ده چې زړه دي غواړي چې ستا زړه غواړي سهار د اشراق لمونځ وسو د اشراق پر ټیمه سې ونیسې بیا ځه تر زواله د ماپښینه څه تر مازدیګره چې لمونځ کېږي بیا ماښامه څه تر هغه پیشلمي و تا ته اجازه ده دغه لمونځ کوه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به هر جمعه دغه لمونځ چې دی هغه کوئ هر جمعه دغه لمونځ چې دی هغه کوئ بیا په دې کې بله خبره دا ده عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د دې انتهایی ډیر ثوابونه وښول ثوابونه څنګه ثوابونه د الله رسول فرمایي وایي که ته دغه 4 رکعاته لمونځ وکړې که ستا ګناوې دومره وي لکه د ریګ زرې لکه زموږ ته ریګ نه دی د بولدک سره واقع چمن پر ریګ باندې پروت دی دا شاته خو ریګ دی د ریګ څو ذرې دي خو یو الله یې شمارلی سي محمد رسول الله فرمایي د ابن ماجه حدیث دی که دومره ګناه هم ستا وا الله رب العزت در معافوي بیا د الله رسول فرمایي وای که چیرې ستا ګناه دومره وا لکه د سمندر ځګ راواخله څو ځګې دی یو الله په خبر دی دا د طبراني حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي په دا 4 رکعاتو لمانځه د صلات تسبیح الله رب العزت و تعالی در معافوي بیا د مصنف عبدالرزاق کس بیا مطلب پاک کې دا روایت دی که دومره ګناوې تا کړې وې لکه د اسمان ستوري د اسمان څو ستوري دي یو الله په خبر دی په تعداد باندې د الله رسول فرمایي چې ته دا 4 رکعات لمونځ وکې الله رب العزت و تا ته دا ګناه چې ده هغه در معافوي که تا دومره ګناه کړې وله او بیا د الله رسول فرمایي مصنف عبدالرزاق بل روایت را نقل کړی که ستا دومره ګناه وې لکه د دې دنیا ورځې دنیا الله کله پیدا کړې ده الله په خبر دی کله الله رب العزت د دنیا پناه کوي الله په خبر دی په مابینځ کې څو ورځې راغلي د کال څو ورځې دي د 100 کالو څو دي د زرو څو دي د 100 زرو څو دي د الله رسول فرمایي که ستا دومره ګناه وا الله رب العزت و تعالی در معافوي او بیا د الله رسول فرمایي د ابو داود حدیث دا دی کتا دومره ګناه کړې و لکه پر دې روی زمین انسانان څو انسانان دي یا په حالت څو انسانان دي یا لا اول ورځ د آدم علی السلام سیونه تر اخري ورځ پورې څو انسانان دي چې دومره ګناه هم تا کړی یې الله رب العزت په دغه لمانځه باندې ستا ګناه چې دغه در معافوي اوس په یو سړی حریان سي هغه بل حدیث کې بیا راځي پیغمبر اسلام مبارک
د اکاز یو د جعفر رضی الله تعالی عنہ حبشې لتللی په واپس کې رالی ډېر پر پیغمبر علی السلام ګرانو ډېر پر ګرانو د حضرت علی کرم الله وجهه ورورو نو چې رالی پیغمبر علی السلام د غیږ روغبړو سره وکي پر تندې باندې مچ کوي هغه ته بیا دا خبره وکړه ول یو داسې ناولد شی درکم یو زبردست شی درکم یو ښه تحفه درکم یو اعلی تحفه درکم هغه ول وو بیا دا لمنځ وشو چې دغه څلور رکعات لمنځ خامخا وکړه په ژوند کې یو واره دی لس واره دی چې څومره دي په وصف رایي او عجب خبره ده د علما فرمایي وای د مصیبت څخه د خلاصون خو شان ډېر څه دعا سته زارۍ سته خواستې سته صدقه سته هر څه سته وای چې دا له مصیبت د خلاصون څومره لویه ذریعه ده په بل شي کې موږ هغومره د مصیبت څخه خلاصون نه دی لیدلی لکه دغه صلات تسبیح کې چې څومره د مصیبت څخه د خلاصون لاره چې د هغه سته اوس به دا لمونځ کوو اوس به سړی وایي چې اشدونه ګناوې سړی وکړي او بیا الله رب العزت په څلور رکعتو ورمعافوي ګوره که دا خبره له ما سره تعلق لري الله تا سره لري نو نشي کېدلی که دا خبره د الله سره تعلق لري الله ته ګرانه ده دا خبره یا پر الله باندې بار ده دا خبره یا الله رب العزت ته زور غواړي دا خبره یا الله رب العزت په دې خبره باندې مطلب د الله لوی کمیږي یا په دې خبره د الله رب العزت په خدایي کې کمی راځي یا نو بیا څه مشکل دی دا المر څو رڼا ورکوي وګر کائنات یې ورکوي وګر کای المر خو دا نه وي چې پلانې ته زه رڼا نه ورکوم ولې وایي زما تر وس وتلې ده نو چې المر دانې چې کوی چې مخلوق دی نو الله جل جلاله به څنګه بیا په دې کې لویه بنیادي خبره د اخلاص د اخلاص الله په خاطر د الله په خاطر یا الله زه دا لمونځ کوم تا فرمایلی دي ته زما ګناوې را معاف کړه یا الله دا چې څه ګناوې د الله رسول ښوولي که ستا دومره ګناه وه دومره وه الله یې معافوي یا الله زما ګناوې تر دې لا ډېرې زیاتې دي او زه الله ته د غمره امید لرم الله رب العزت په ما ته معافي وکړي د صلات تسبیح مانځي مې سر خلاص خامخا یې وکړي په ژوند کې یو واره خامخا سړی وکړي او بیا دا خبره نه ده چې پلانې صورت په پکې وایه پلانې هیڅ صورت نه غواړي چې ستا خوښ وه هغه چې دی هغه پکې ووایه او بیا بله خبره دا ده چې اوقات مکروهه کله د سهار لمانځه سې ونیسې د لمر ختو تر اشراق پر بیا نه کوي بیا د زوال پر چې باندې بیا نه کوي بیا چې لمر پرېوځي یعنې د مازدیګر لمانځه باید بیا نه کوي نور بالکل تا ته اجازه ده هر وخت یې کولی سي او خامخا بیا کوئ دا ستې د کولو د وجې الله رب العزت بیا ما ته معافي کوي ستې د کولو د وجې الله ما ته معافي کوي ځکه چې دا تورې ما تا ته در وښوئ چې څومره اجرونه الله تا ته درکوي د غومره اجرونه الله ما ته راکوي په دې خبره خو ډېر خوشحاله سوسته دا خبره چې ما وکړه اوس نو ته راولاړ څه تیم یو چا تر ورشئ چې بیا هغه لمونځ وکړي الله به تا ته هم د غونه اجرونه درکړي دا خو پټه خبره نه وي دې خبره خو نه درته کړې چې خالص ما د میراب په سر تعلق لري چې او مولوي صاحب تا دونه ثوابونه وګټل ته هم راولاړ څه د هغه کار وکړه چا ته ورزده کړه ته به هم د غومره ثوابونه چې دي هغه وګټې بیا بله خبره دا ده کله کله د انسان صفقت لسانی بلل کیږي ما پرون ابلس بیان کې ویل مال عبدالله او قاسم دا د فاطمه اولاده ده یعنی فاطمه د خدیجه الکبرى دا نو میسجور انا مولوی صاحب غلطی دی وکړه انو جر د خپل غلطی اصلاح وکړه از ظالم خدای استغفر چې زه تا ته خدیجه الکبرى درشایم چې زه تا ته بیبي زینب درشایم زه تا ته بیبي رقیه درشایم زه تا ته ام کلثوم درشایم زه تا ته بیبي فاطمه درشایم زه تا ته د پیغمبر اسلام اولاد درشایم زما په دې سر نه خلاصیږي ته ولې نو چې دا څه کیسه ده نو دا اوس خبره ده یو سړی بلپ لګوي درې بټنان دي فکر یې نه ول دا بل بټن یې وایي ته څه چم کوې دا اوس خبره ده په دا خبرو پسې مه ځئ سید انسان دی کله کله به موږ فکر کوم خواته نو خبره وسوله دا ما نه کوله دا خبره دا داستې میسجان ما وکتل هله مولوی صاحب نو خطا دی وکړه د خپل خطا اصلاح وکړه الظالم عشان ما یو نیم سل خبرې درته وکړې یو سل نه څلوېښت مشې خبرې درته وکړې یوه خبره له ما غلطي وسوله غلطي دا نه معنی چې ما په قصد وکړو وسوه چې له ما غلطي وسوه یو خو هغه یې یو دا زما فکر نه دی ورته سوی نو دا ښکاره خبره ده دا خو پټه خبره نه ده نو هغه یو سل نه څلوېښت خبرې د ګردې زده کړلې پاته دا یوه خبره سوله ته زما اصلاح کوې که زه ستا ده کوم او مرته په دې سره نه چې مولوي صاحب مرته خبر راشي دا ته خو نه چې زه مولوي صاحب ته خبر ورشم نه مې دې کړی نو دا خبره په یاد لري خیر الله دې وکړي دا لمونځ دې الله مشترا نصیب کړي
الله دې را نصیب کړي الله دې را نصیب کړي او ډېر ښه خوند کوي الله ډېر مهربانه ذات دی تر دې په کربها درجې لا هم الله مهربانه دي چې ما ته تر دې ډېرې ګناه وکړه الله موږ معاف کړي الله ته څه زور غواړي الله موږ الله د الله رسول فرمایي اول اسمان ته الله په نیمه شپه راشي تهجد په ټیم مه کوه نو د ورځې چې کومې ګناه وکړې ته هم چاته مه وایه زه هم نه ورته وایم الله څه وایي ته هم چاته مه وایه زه هم چاته نه راسه معافي خو وغواړه د ورځې الله لاس ما تا ته نیولی د شپې چې د کومې ګناه وکړې تا چې کوم تاج کوئ تا چې کرمبوټ کوئ تا چې هغه پتې متې کولې ګوره زه هم چاته نه وایم ته هم ووایه راسه معافي وغواړه نو که نه نو هغه انسانان هغه بدبختۍ ته راووتو زه اوس په دا نتیجه ورسېدلم دا نه انسانان نه دي د بل په ښځې خوا بدېږي په خپله ښځې خوا نه بدېږي د بل چا ښځه د یو باټلۍ اوبه یا اخیستې دی موټر دروي د دې ښځې سره باټلۍ راخلي کوره پرې ورسره رسوي که د ده مور و یا خور و یا لور و یا کور و هغې سره نه کوي ویس په خپل ویس په دې منافقت مې سر خلاصېږي ښه مې سر په خلاصولو او بله خبره دا د موږ ټول د بل د آخرت غم اخیستی یو زه ستا د آخرت غم اخیستی یم خپل آخرت راسه هیر دی دا زموږ لوی منافقت دی په دا دوو خبرو کې زم کوشش کوم چې زه د بل د ښځې د بل د کونډې د بل د یتیم څومره خیال ساتم باید د خپل یتیم کونډې مو وساتم صحیح چلو نو دا خو بیا علیحده اوس پیشین سو چې خلک وروره په ښځه ډېر خوا بده یي په خپله خور هم دغونه خوا بده یي په مور هم دغونه خوا بده یي که پرېږدی ځه یو کوچنی بچی د کوچیانو را روانه ده چې وټه نه دي په پښو به ځای کوچني ویډیو جوړه کړي ورته وګوره انسانانو په ډېرو حجو په ډېرو عمرو یې سر نه سره ورځي ظالم د دې چوټو زما د حج سره څه کار دی د دې چوټو زما د عمرې سره څه کار دی خو ته یې وکړه خو ته مسلمان یې ته خو کافر نه یې که پر ما پیښه شو زه بیا کوم ته ولې دا پیغور کوي چې په ډېرو لمنځو نه ده ته ولې دا خبره کوي چې په ډېرو حجو په ډېرو عمرو نه ده راسئ ودې ته چوټ ورواخئ دا ته ولې ما ته راښایې دا الله رخ موږ ته الله او رسول له ښوولې ده نو ته خالي ولاړې ویډیو دې جوړه که تا ولې ویډیو جوړول بیا راولاړ شې د شل روپۍ چپلکې دې راواخیستې بیا ورته ګورې ورته کښېناستې ور په پښو کوې کوچنۍ نانۍ ده کوچنۍ نانۍ ده ستا په کور کې کوچنۍ نانیانې دي هغه تا څه به کړي دي دا منافقت ته موږ رارسېدلي یو د بل په ښځه چې موږ څومره خوا بدو څومره خدمت یې کوو څومره منډه ترنډه ورسره کوو د خپلې سره هغه عمره نه کوو او د بل د آخرت چې موږ څونه غم کوو د خپل آخرت هغونه غم نه کوو الله دې موږ توفیق راکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د روزه مات پر ټیم باندې الله پاک د روزاتي دعا چې د هغه قبلوي چې دی دعا وکړي روزه مات پر ټیم باندې اوس خبره دا د عزیزانو دا روزه مات موږ دومره مصروفه کړو چې زموږ په نس کې په خپل ځان کې په لوږه او په تنده کې زموږ فکر دا نو خاص د قبلېدو ټیم دی خاص د قبلېدو ټیم دی او عجبه خبره دا ده دا ټیم یې د قبلېدو کم ځای دی زموږ د دیوبند شیخ پخوانی سید احمد پالنپوري صاحب رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه فرمایي وای دا د قبلېدو ځای عین هغه ځای دی چې دا ته روزه مات کوې دا نه دی چې د روزه مات څه مخکې ته دسترخوان هوار کوي بس ته ناست یې لس منټه دعا کوې هغه د افطاري ټیم چې کله رالی یا د روزه مات ټیم رالی بیا ته دعا ختمه کړې ته خپل خوراک شروع کړې یا ضروري نه ده چې خامخا ته دعا کوي تا دې لاسونه پورته کړي خاص د قبلېدو ټیم دا یاد دی